ننګرهار کې د همدې ولایت په ګډون د کابل، لغمان، نورستان او کونړ ولایتونو د سنوکر کلبونو د 4 اتیا لوبغاړو ترمنځ د سنوکر سیالۍ ترسره شوې چې پایلوبې ته د کابل ولایت د لوبډلې 2 لوبغاړو لار موندلې وه چې د رئیس خان هوتک په نوم لوبغاړي په خپله بریا پای ته ورسوله. د افغانستان د سنوکر ملي فدراسیون عمومي مشر وحید الله اصغري وایي له سیالۍ موخه د نویو استعدادونو ښکاره کول او د وطن له تولیداتو ملاتړ و. مسابقاتی که همکنون جریان داره این مسابقات با ابتکار ریاست فدراسیون سنوکر ولایت ننگرهار راه اندازی شده و در این مسابقات از 5 ولایت تقریبا بیش از 80 بازیکن شرکت کردند و این مسابقات با افتخار عزیز است که فدراسیون ملی سنوکر افغانستان خواسته که تا از تولیدات وطن حمایت و پشتیبانی بکنه. د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست ویان شاهد الله فضلزی وایي دغه سیالۍ د اړوند فدراسیون په همکارۍ او د بدني روزنې او ورزش ریاست په همغږۍ ترسره شوې چې پکې د کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو له بېلابېلو کلبونو 4 اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. په دغه سیالیو کې ټول 4 اتیا ورزشکارانو ګډون کړی و چې پایلوبې ته یې د رئیس او نادر لوبغاړو لاره پیدا کړې وه چې دغه دواړه له کابل څخه وه چې پایلوبه بیا د رئیس په نوم باندې د رئیس په نوم لوبغاړي باندې په خپل نوم کړله. دغه راز د سنوکر لوبې ګټونکی لوبغاړی رئیس خان هوتک وایي خوښ دی چې په پایلوبه کې یې لومړی مقام خپل کړ. ولا ډېرې ښې لوبې وې ننګرهار کې د مالټه جام نو موږ خپل کوشش وکړو چې اولي له خپله لاسه کړو. د سنوکر لپاره باید یو تلینري چې دا نوي هلکان راځي د گیم ته دا رقم نه زده کېږي باید د ورځې 4 ساعته 5 ساعته د هلکان تمرین وکړي دوی ته ټریننګ ورکول شي هغه ډېر زیات دي خلک ورزشکاران دلته. د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي راتلونکي هڅه دا ده چې د سنوکر لوبې د پراختیا او پیاوړتیا لپاره لا ډېر کار وکړي او دغه لوبه تر ولسوالۍ وغځوي.